السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د جانان د کور بیان. محترمینو، پر مخ کوم ځکه چې الله جل جلاله څه اماکن او څه مواضع څه ځایونه پیدا کړي دي، پر هغه ځای چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک جسد مبارک جسم مبارک بدن مبارک څخه دي افضله او بهتره نس. انشاءالله بیا به په دلایلو کې وړاندې سي چې تر عرش معلی او تر صدرة المنتهى هم هغه ځای افضل او بهتره دي چې کم خاورې او د کم لحد سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک جسد او بدن مبارک مشتي وي. او د مدینې منورې په فضایلو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي، حدیث بخاري او مسلم روایت کړی، وایي دا ایمان به دغسې له اطراف څخه د دنیا او مدینې منورې ته راځغلي لکه یو مار چې خپل غار ته ځغلي. یعنې دلته به مسلمانان په امن کې وي، دلته به مسلمانان بېغمه وي، دلته به د محبت لمن وي، دلته به د محبت فضا وي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي، زه الله جل جلاله امر کړلم په هغه کلي باندې چې هغه کلي خوري. الله جل جلاله ما ته هغه کلي ته هجرت وکړه چې په عزت کې کلي خوري. وکاته ټولې دنیا عزت په مدینې منورې ته هیڅ دی. نو د ټولې دنیا عزت مدینې منورې وخوړي، الله مدینې منورې ته ورکړي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي ما ته امر الله وکړي چې هغه کلي ته هجرت وکړه چې هغه تأکل القرى، چې هغه کلي خوري، په عزت یې خوري. یعنې د عزت د دنیا ټول دې تر ټول سي چې هغه مدینه منوره ده. حدیث بخاري او مسلم روایت کړی. نو مدینه منوره به ولې عزت نه پیدا کیږي، خو د دنیا معززه د دنیا معتبره ورلی. او دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څخه روایت کې مسلم روایت کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم المدینه خیر لهم، مدینه خیر د انسانانو دپاره که چیرې دوی پوه سي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تاسو ته په مدینه کې یو تکلیف ورسیږي، په مدینه کې یو غم در ورسیږي، پر هغه باندې صبر وکړئ، پر هغه باندې مستقیم اوسئ. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هر چا که د مدینې منورې پر تکالیفو باندې صبر وکړي، كنت له شفیعا و شهیدا یوم القیامه، په ورځ د قیامت به زه د ده شاهد واوسېږم د الله په حضور کې چې دا زما امتي دی، او زه به شفیع سم د ده د الله جل جلاله په حضور کې. او دغه رنګه امام مسلم روایت کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دعا کړې د مدینې منورې لره، اللهم بارک لنا في ثمرنا وبارک لنا في مدينتنا وبارک لنا في سعينا وبارک لنا في مدنا. یا رب ته زموږ د مدینې منورې په میوو کې برکت واچوې، او زموږ په دې ښار کې برکت واچوې، او زموږ په پیمانو کې برکت واچوې. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیر او د برکت دعا مدینې منورې ته کړې ده. او دغه رنګه په مدینه منوره کې هغه یو ټوټه یو بقعه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د هغې ټوټې مځکې صفت په ریاض الجنه باندې کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي زما د کور او د منبر په مابینځ کې هغه روضة من ریاض الجنه، رواه البخاري والمسلم. هغه یو ټوټه ده د ټوټو څخه د جنت. په دې کې ترغیب او په دې کې پر دې باندې حس او پر موږ ته هغه راښوول سوی دی چې تاسو هلته نفل، تلاوت، اذکار، درود، عبادت په هغه ټوټه د جنت ریاض الجنه کې کوئ چې هغه په ټوله دنیا کې هغه دغه ځای ته ریاض الجنه وویل سو چې دا د جنت ټوټه ده. او دغه رنګه په مسند امام احمد کې د انس راته نوم مبارک څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که چا زما په مسجد کې 40 لمونځه وکول، هغه نه سوځین جومات نه سوځین قضا، کتب له براءة من النار و نجات من العذاب. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي ده ته به الله جل جلاله براءت ورکړي او نجات به د عذاب څخه ورکړي، وبرئ من النفاق، او د نفاق د اعمالو د نفاق د عذاب څخه به الله جل جلاله خلاص. او دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چې الله جل جلاله د هجرت امر ور باندې وکړي چې هجرت وکړي، رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د لاس پورته که دعا به کول
او سترګو مبارکه څخه دې اوښکې راکړې. ولې یا ربه ته خو په ما باندې عالم یې چې ما ته مکه مکرمه څومره محبوبه ده. یا ربه ما ته مکه مکرمه څومره محبوبه ده. یا ربه په هغه ځان کې ما ته سکونت راکړه چې احب البلاد الیک، چې تر ټولو ښارو تا ته در خوښ او تا ته محبوب وي. نو الله جل جلاله د مدینة المنورې په طرف باندې امر ورته وکړي چې ولاړ سي. نو احب البلاد د دغه دعا څخه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دعا خو مستجابه وه د علیه الصلاة والسلام مبارک. نو له دغه دعا څخه دا معلومیږي چې احب البلاد پر مخ د مځکې مدینة المنوره ده. حدیث حاکم په مستدرک جلد 3 صفحه 3 کې ذکر کړی. او دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څخه روایت دی ومن اراد اهل لسوء، که چا اراده د مدینې د اهل وکوله چې د مدینې اهل ته ضرر ورسي، عذابه الله، الله بیا داسې ویلي کړي لکه څنګه چې مالګه په اوبو کې ویلي کېږي. حدیث امام مسلم په کتاب الحج رقم 1308 کې ذکر کړی. نو هغه څوک چې اهل د مدینې زیري الله دې هلاک. او دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم المدینة حرم، دا حرم دی من کذا الی کذا، تر دغه ځایه تر دغه ځایه پورې. من احدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائکة والناس اجمعین، که چا دلته ګناه وکوله پر هغه دي نو د الله لعنت وي او د ملائکو لعنت وي والناس اجمعین او د ټولو انسانانو لعنت وي. حدیث امام بخاری په فضائل مدینة المنوره کې ذکر کړی. او دغه رنګه ابو هريره مبارک څخه روایت دی چې په مدینة المنوره کې چې به اول وار حرم یوه ورسېد، صحابه کرامو به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راوړه. نو وخت کې صحابي میوه ورته راوړله، رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس پورته کړ، الله زموږ په میوو کې برکت واچوه او زموږ په ښار کې برکت واچوه. یا ربه ابراهیم علیه السلام دعا کړې وه د مکې مکرمې په باره کې، واني ادعوک للمدینة بمثل ما دعاک لمکة ومثله معه. یا رب زه هغه رنګه دعا کوم مدینې منورې لره لکه ابراهیم علیه السلام چې مکې مکرمې لره دعا کړې وه. حدیث امام مسلم په کتاب الحج کې ذکر کړی. او دغه رنګه د سعد رضی څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که څوک په مدینه منوره کې هر سهار اوه خرمای وخوري، ده ته به په دغه ورځ کې هغه زار او سحر ضرر نه ورسي. هغه پر تشه نس باندې عجوه خرما وي چې د خرماو په حق کې هم ځانګړی خرما هم ځان ته ځانګړی بحث لري چې خرماوي هم له نورو خرماو څخه هغه مغایر دي، جلا دي په خوند کې، په رنګ کې، په صفت، په فضیلت کې. او دغه رنګه د معقل بن اسحاق څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک المدینه زما د هجرت ټاټوبی دی او په دې کې به زه الله جل جلاله ته خپل روح ورکوم او په دې ځکه څخه به الله ته زور پورته کېږم. نو حق دی زما پر امت باندې حفظ جیران چې زما همسایګان او زما هغه مجاورین د دغو به حفاظت کوي، د دغو سره به مینه لري. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ویلو که چا زما د مدینې منورې پر جیرانو پر همسایګلوانو پر همسایګانو پر تکلیف باندې صبر وکړي، كنت له شهیدا و شفیعا یوم القیامه. او که چا د دې حفاظت نه وکړي د اهل د مدینې، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د اور نشتېلځول سوي چې هغه دم والقیح دي، هغه زخمونه دي، هغه به په ورځ قیامت په دغه انسان باندې وچښل سي چې هغه د مدینې منورې د اهل د مدینې منورې هغه د مجاورینو سره ادب او احترام نه کوي. او دغه رنګه امام بخاري په کتاب الفتن کې او امام مسلم په کتاب الحج کې یو روایت ذکر کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د مدینې منورې هغه پر شاوخوا باندې ملائکه ولاړې دي یحرسونها، مدینه منوره دا مبارکه ګوري دغه مدینه منورې ته د طاعون مرض او دجال نشي ورتلای. او دغه رنګ د عبدالله بن عمر مبارک څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چې په مدینه منورې ته د یو سفر څخه تللی وتلی وو چې راښکاره به سو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په مخ کې به فراحت او خوشحالي ښکاره سو.
رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې به خوشحالي ښکاره شوه د مدینې سره یې دومره مینه او دومره محبت او دغه رنګه په بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم من اخاف اهل المدینه ظلمه که چا اهل د مدینې په ظلم باندې وبېروه رسول الله صلی الله علیه وسلم اخافه الله الله به دی وبېروي او پر دغه چا دي چې اهل د مدینې بېروي لعنت علی دیه لعنت ملائکو دي وي او الله له ده څخه نه نفلي او نه فرضي عبادت قبلي. حدیث مسند امام احمد رقم جلد څلورم صفحه شپږ پنځوس رقم 16614 کې ذکر کړی او دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي اول چې زه شفاعت کوم من امتي يوم القيامة أهل المدينة وأهل الطائف د مدینې منورې د خلکو به اولنۍ شفاعت کوم او د طائف د خلکو به اولنۍ شفاعت کوم او دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم باره څخه روایت دی چې رمضان بالمدینه د روژې میاشت په مدینه منوره کې دا خیر ده من الف رمضان فيما سواه من المدینه په بل ځای کې سړی ژر میاشت روژې ونیسي او په مدینه منوره کې اوه میاشتې روژه دا نه دي سره معادل نه دي سره برابر. حدیث طبراني ذکر کړی دی او له ابو هريره مبارک څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم من خرج علی طهر څوک پر اوداسه باندې رالی زما په مسجد کې د لمانځه اراده وله او بیا لمونځ دلته وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په مرتبه کې د حج لکه حج چې وکړي دومره ثواب الله ورکړي. سنن ابن ماجه جلد اول صفحه 102 رقم د حدیث 220 مجموع زواید جلد اول صفحه 123 او دغه رنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم زما د منبر او د کور په مابین کې ریاض الجنه ده. بعض علما کرام وایي چې دغه ټوټه به په ورځ قیامت جنت ته وړاله شي او بعض علما کرام وایي په دغه کې عبادت دا داسې مثال لري لکه په جنت کې او علماء کرام بعضې وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ومنبر علی حوزي دغه منبر چې زه په مدینه کې پر ناست یم دغه منبر به په ورځ د قیامت پر حوض کوثر باندې نو هر څوک چې په ریاض الجنه کې هغه لمونځ وکړي عبادت وکړي طاعت وکړي دا به علی اهل د جنت وګرځوي. او دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څخه روایت دی من زار قبري هر چا که زما زیارت وکړي زما قبر ته رالی زما شفاعت رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ورته واجب دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم که څوک زما زیارت ته رالی بل هېڅ حاجت یې نه صرف زما د زیارت په نیت راروه کان حقا علی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایا دا حق او لازم اول زه به د ده شفیع جوړېږم په ورځ قیامت کې. او دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت دی من زارني که چا څوک زما زیارت ته مدینې منورې ته رالی رسول الله صلی الله علیه وسلم په ورځ قیامت به زما په همسایهګلوي کې زما په مجاورت کې وي. دا بیان بحر العمیق من مناسک المعتمر والحاج الى البيت العتيق د قاضي المكة المكرمة ومفتيها محمد بن أحمد بن محمد بن زياء المكي الحنفي ما تتوصلوا في جزء سعودي جل أول الباب الأول في قزعيز المدينة المنورة. أو دغرنجا إمامي سمهودي رحمة عليه فوقال وفاء بأخبار دار المصطفى صلى الله عليه وسلم جلد أول أغوي دا مدينة منورينم الشافية دا مدینه منورې له عنوانو څخه هغه یو څلوېښتم نوم الشافیة چې د مدینې منورې دوه نوي نومان یې رااخیستي دي هغه وایي یو څلوېښتم نوم یې الشافیة ځکه وایي په حدیث کې راځي تراب شفاء من کل داء د مدینې منورې هغه خاوره شفا ده د هر مرض څخه په امراضو کې لکه جذام فیس او دی وایي ولقد شاهدنا من استشفى بترابه من الجذام فنفع الله به اي موږ ولیدل چې بعضې خلکو د جذام په مرض اخول او دغه رنګه هغه تربة صعیب د صعیب راتنو خاوره به خلکو وړله د تبو دپاره
او دغه رنګه د ابن مهدي هغه وایي چې څنګه د مدینې منورې خاوره شفا ده نومان یې هم شفا ده او دغه رنګه وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى جل اول صفحه یو دېرش الباب الثاني الفصل الاول هغه مدینه منوره افضله ده تر ټولو بېخاوه چې پر مخ د مځکې دي که اسمانونه دي او خصوصا هغه قبر مبارک ته رسول صلی الله علیه وسلم مبارک او دغه رنګه په وفاء الوفا صفحه نفس الجلد اول کې راځي چې غبار المدینه د مدینې منورې غبار دوړې دا شفا دي من الجذام د جذام د مرض څخه الله جل جلاله دې مجاورت د مدینه منورې را نصیب الله جل جلاله دې مرګ هلته راکړي ځکه دعا همیشه زه کوم اللهم ارزق شهادة في سبيلك وموت في دار نبيك امره تنوبم دا دعا کول هم شهید سم د رسول الله په حرم کې شهید یو شعر نعت مې اورېدی د مدینې منورې مبارک نو د زړه درد او د سترګو سړوالی مې په دې کې وبلې چې د مدینې منورې فضایل بیان کړم الله دې دغه فضایل زموږ د محبت سره وګرځي الله دې دا زموږ د مجاورت سبب وګرځي چې د رسول سم مجاورین جوړ شي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ژوند